د بي بي سي حقیقت موندنې څانګې د نړۍ له سلو ډیرو هیوادونو کې د میلیونونو هغو افغان کډوالو د شمیر او حالت جاج اخیستی چې تیره نیمه پیړۍ کې خپل ټاټوبی پرېښی. له امریکا تر کاناډا، اروپا او ان تر افریقا د افغانانو د کډوالۍ داستان رسیږي. ښایي ډیر لږ داسې افغاني کورنۍ وي چې بهر نړۍ کې د څوک ونه لري. هر هیواد کشتیم مسافر ایران که پاکستان که سعودی که امریکا که پر داشتم. موږ په څو درې څلورو دولتو کې مسافر لرو. لکه فرانسه کې دي، کاناډا کې دي، په لندن کې دي، همدغه آسیا شاوخوا. مسافر خو بعض پیرون کې دي، بعض ولا په هغه کې دي د جرمني کې، او بعض پاکستان کې، بعض ولا همدلته په افغانستان کې. تاسو مسافر په کومو هیوادو کې دي؟ ایران، پاکستان، جرمني کې، لندن کې شته دي. دا شمیرې ښیي چې د مهال شاوخوا 6 میلیونه افغانان بهرنیو هیوادونو کې میشت دي. تیرو 2 کالو کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو په زور ایستلو له بهیر وړاندې په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې خواره واره افغانان 10 میلیونه شمیرل شوي وو. د افغانانو د کډوالۍ بهیر د شوروي له یرغل سره پیل شو. بیا ملګرو ملتونو ویل له دویمې نړیوالې جګړې وروسته افغانان د نړۍ لوی شمیر کډوال دي. ایران کې لا هم 2.5 میلیونه ډیر افغانان کډوال دي. ورپسې پاکستان دی چې دا شمیر پکې 1.5 میلیون ته رسیږي. خو یوازې ګاونډیان نه دي. له ګواښه ډک سفر یې پر ناقانونو لارو اروپا ته دی. ترکیه یې دمه ځای دی. د ترکیې دولت او نورو سرچینو په وینا له 300,000 تر 420,000 افغانان دغه هیواد کې میشت دي. ډیر اسناد نه لري. اروپا کې د افغانانو شمیر 1.5 میلیون ته رسیږي. جرمني د 661,000 افغانانو په منلو لویدیځه نړۍ کې د دوی تر ټولو لویه کوربه هیواد دی. بریتانیا او فرانسه دویمه لیکه کې دي. شاوخوا 200,000 یې هر هیواد کې ژوند کوي. امریکا ته د افغانانو کډوالي 1980 کال کې پیل شوه. هغه مهال 4,000 افغانانو هلته ژوند کاوه. د 20مې پیړۍ پای ته رسیدو سره دغه شمیر 45,000 ته ورسېده او د وروستي افغان جمهوریت له پرځېدو وړاندې 1,15,000 افغانان امریکا کې شمیرل شوي وو. چې طالبان واکمن شول 1,90,000 نور افغان کډوال امریکا ته یوړل شول. که د ولسمشر ټرمپ تګلارې نه وای، امریکا به د کابو 1.5 میلیون افغان کډوالو کوربه نه وه. کاناډا کې له 1985 کال وړاندې ایله 100 افغانان اوسېدل او اوس 1,54,000 افغان کډوال هلته میشت دي. بي بي سي د سویلي امریکا په بلیز کې هم یو افغان ومونده چې د دغه هیواد د ژوندبڼې په اړه ښایي موږ ډیر ونه پوهیږو. عثمان نژند هستم. عثمان نژند یم. 21 کاله کېږي چې په بلیز هیواد کې ژوند او کار کوم. چرا بلیز؟ ولې بلیز؟ ښایي د بلیز له نوم سره ډیر خلک ناآشنا وي. کشورک خیلی کوچک دارای یو ډیر کوچنی هیواد چې 400,000 نفوس لري. یوازې 3 یا 4 افغانان په دې هیواد کې ژوند کوي. د پوهنتون له پای ته رسولو وروسته مې دلته تدریس پیل کړ او اوس مهال له 1 کال کمه موده کېږي چې د همدې پوهنتون د مدیریت دنده راله غاړې ده. افریقا ته به مو دا تیرې لسیزې د افغانانو د کډوالۍ کوم نکل نه وي اورېدلی، خو یو کم شمېر یې هلته هم رسیدلي. خوار هم نه دي، ځینې یې آن خپلو لوړو هیلو ته پکې رسیدلي. امید علیزاده هستم، عضو سابق تیم ملی سواد افغانستان. امید علیزاده یم د سواد ملي لوبډلې غړی. نږدې 2 کاله کېږي د کینیا هیواد کې مې پناه اخیستې. د کلونو کې مې ورزشي چارې هم درلودې. له ښه مرغه له 2023 کاله مې فعالیتونه رسمي شوي او د سواد په نړیوال فدراسیون کې د پناه غوښتونکو د لوبډلې غړی شوم او تل نړیوال لوبو ته بلل شوی یم. خو د افغانانو د کډوالۍ داستان لا وروستی شوی نه دی. شاوخوا 300,000 امریکا او اروپا کې د منل کېدو لپاره
په تمه دي او په کور دننه ښایي له ډیرو سره د وطن د پرېښودو سوچ وي.